السلام علیکم درنو دوستانو. نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې یو کس خپلې ښځې سره ټیک ټاک ویډیوګانې جوړې کړي دي او بیا یې دغه ویډیوګانې سوشل میډیا ته هم ورکړي دي. قدرمنو، موږ به دا ووایو چې یقینا د هغه بیبي د هغه ښځه ډېره زیاته ښکلې ده، خو کوم بې غیرته خاوند چې د ښځې په قسمت ورسي نو هغه ورسره بیا داسې کارونه کوي چې ټیک ټاک ته یې راویستلې ده. ټیک ټاک باندې چې هغوی کومې ویډیوګانې کړي دي، دغه ویډیوګانې به هم تاسو وګورئ او د دوی د ټولو کارنامو نه به خبر شئ. درنو دوستانو، څو ورځې وړاندې دا ویډیو موږ وکتله. موږ غوښتل چې د داسې بېهوده حالاتو نه تاسو خبر کړو چې په موبایل یا کیمره که تاسو سره په جیب کې وي یا در سره یو ځای کې لګېدلې وي، نو پکار ده چې د هغې نه په یو اړخ باندې تاسو خپل د کوروالي ضرورت یا هر څه چې وي هغه پوره کړئ، یا خپل منځ کې مینه کول. اوس د دوی دواړو داسې شوی دی چې دوی خپل منځ کې که مینه کوله که هر څه یې کول، خو د دوی نه دغه ویډیوګانې بیا دومره وایرل شوي دي چې نن سبا هر چا سره چې موبایل دی هغه هر سړی به دا ویډیوګانې کتلي وي. دا څومره د شرم او د افسوس خبره ده. موږ تاسو ځان ته مسلمانان هم وایو او بیا هم داسې غلط او بېهوده کارونه کوو. اوس راځو د دې ویډیو اړخ ته. قدرمنو، دا ویډیو چې کله موږ ته یو چا راولېږله نو د کتلو سره سم موږ هم ډېر زیات خفه شو، خو بیا مې غوښتل چې دا ویډیو تاسو سره شریکه کړم. خو د هغې نه پس ماته دا هم واضحه شوه، دا هم معلومه شوه چې د یو چا عزت ساتل، د یو چا حیا ساتل دا ډېر لوی عمل دی، ځکه چې که په یو انسان باندې ته پرده واچوې نو هغه الله پاک هغه لوی ذات په تا باندې ډېرې پردې واچوي. غوښتل مو چې دا د یو پیغام په شکل باندې تاسو سره دا خبر شریک کړم. که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي نو ضرور لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کول مو هېر نه شي.